سلامونه دوستانو د پښتو پوهې چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ د اسلامي هجري تاریخ په اړه خبرې کوو. آیا تاسو کله فکر کړی چې ولې اسلامي کال هجري دی؟ دا د کوم وخت څخه پیل شو او ولې موږ دوه ډوله هجري تاریخونه لرو؟ که غواړئ په دې اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که لا مو زموږ چینل نه وي سابسکرایب کړی نو حتما یې درسره سابسکرایب کړئ. د امیرالمؤمنین عمر بن خطاب د خلافت په دوران کې د عراق بصرې د ښار والی ابو موسی الشعری امیرالمؤمنین عمر بن خطاب ته یو مکتوب ولیکه. مکتوب کې داسې لیکلی و: امیرالمؤمنین، ستا مکتوبونه چې راشي تاریخ ورباندې نه وي لیکل شوی. موږ نه پوهیږو چې دا مکتوب د کوم کال دی، آیا د روان کال دی که د تیر کال. امیرالمؤمنین صحابه راټول کړه او د تاریخ جوړېدو غوښتنه یې ترې وکړه. صحابه درې ډلې شول. یوې ډلې ویل تاریخ به شروع کړو د نبي علیه السلام د پیدایښت له ورځې څخه. دویمې ډلې ویل تاریخ به پیل کړو د نبي علیه السلام د وفات له ورځې. او درېیمې ډلې بیا ویل تاریخ به پیل کړو البته د هغې ورځې څخه چې نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی. د دې لپاره چې درېیمه ډله صحابه ډېره وه نو توافق په همدغې راغی او د نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه د هجرت له ورځې اسلامي هجري تاریخ شروع شو. ځکه ورته هجري تاریخ وایي چې نبی علیه السلام د هجرت د ورځې څخه شروع شوی دی. هجري تاریخ بیا دوه ډوله ده: هجري قمري او هجري شمسي. هجري قمري تاریخ دا تاریخ د نبی علیه السلام د هجرت له ورځې شروع شوی خو د سپوږمۍ له حسابه دی او په سعودي عربستان کې استعمالیږي. دویم هجري شمسي تاریخ دا هم د نبی علیه السلام د هجرت له ورځې دی، البته د لمر له حسابه دی او په افغانستان او ایران کې استعمالیږي. هجري قمري کال هم 12 میاشتې دی چې لومړۍ میاشت محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. هجري شمسي کال دا تاریخ خورا دقیق او سنجول شوی دی. مثلا د کال په لومړۍ ورځ شپه او ورځ برابر وي، یعنی 12 او 12 ساعته وي. د کال په نیمایي کې بیا شپه او ورځ برابریږي. د سپوږمیز یا قمري کال په شان هر کال کې 10 ورځې تغییر نه راځي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.